زما د کعبې پر رب قسمي که دا د غنمو یوه ډوډۍ په 15 لاکه شي هم الله به یې موږ له راکوي قسم دی سپی د ولږې نه مړ کېږي خنزیر د الله سخت بدي شي او دونه پیړڅټی دی چې سمې وازګې کېدي چې هغه یې مړ نه که مړه تا نه وجني ته په الله بدګماني مه کوه دا کوم چې فارغېږي خیر دی که د ولږې مړه کېدلی هم یو 4-5 کاله تدریس څوک کوي دا خو علوم عالیه دي تاسې وویل وسیله مو ویلې اوس هغه وسیلې ته ځان ورسوئ موږ سدا یو ډېر لوی سوچي که چاته ووایې چې مخکې لږ مونځ راله وکوئ 2 روپۍ به راکړې که چاته ووایې چې دې ځای کې یو درس وکړه وایي کپاله مې کې لکه ته چې الله پیدا کړې الله دې کپاله کړې ده قسم دې سپی د ولږې نه مړ کېږي خنزیر د الله سخت بدي شي او دونه پیړڅټی دی چې سمې وازګې کېدي چې هغه یې مړ نه که مړه تا نه وجني ته په الله بدګماني مه کوه او دې وړو وړو خبرو کې سوچ مه کوئ څه به خورو او څه به کېږي زما د کعبې په رب قسمي که دا د غنمو یوه ډوډۍ په 15 لاکه شي هم الله به یې موږ له راکوي او که نه یې راکوو مرګ دې راکړي که نه د 100 مرضونو علاج یو د مرګ ګولۍ ده انشاءالله چې د ایمان ثمرګي دا هم تاوان نه دی الله دې زموږ استقامت نصیب کړي الله دې زموږ ثبات نصیب کړي